خاوند مې هره شپه 5 ځله سیکس کوي، هېڅ بښنه او معافي راته نه کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. یو مېرمنې ویلي چې هر ځل مې خاوند ما هېڅکله نه بخي او نه راته معافي کوي. د هغو خلکو لپاره چې اکثره خلک دغسې تشویش کوي، ما ته خپلې دغې مېرمنې طریقه ښودلې چې باید زه له نورو ملګرو سره شریکه کړم، ځکه چې وایي زه کولی شم هر ځل یې د خپل خاوند ته دغه یو شی ورکړم او بیا ټوله شپه راسره لګیا وي. دغه نسخه یوې مېرمنې که هر څوک وي، که مېرمن وي، که هر څوک یا نر وي یا سړی وي یا ښځه وي، که هر څوک وي، خو موږ سره یې دغه نظر شریک کړی دی او خیر دې وسي. او مننه له هغه څخه کوم چې موږ ته یې دغه نسخه راښودلې تر څو دغه نسخه له نورو ملګرو سره شریکه کړو. دوی وویل چې زما خاوند ډېر کمزوری و او هر ځل به چې کله ما سره یو ځای کېدو نو د 1 یا 5 یا د 10 ثانیو څخه به ډېر زر انزال کېدو. چې کله به ما ته رانږدې شو یا به رانږدې شو، اکثره وخت به داسې ټیم راتلو چې دی به پرتوګ کې خالي شو، یعنې پرتوګ کې به خلاص شو. تر څو به ما ته رارسېدو نو دی به وخت انزال شوی و یا خلاص شوی و. خو زه ډېره ورته خفه وم د دې لپاره چې زه مې خاوند څنګه تکړه کړم او تر څو ما سره ښه کوروالی یا ښه جنسي اړیکه ټینګه کړي. هر وخت مې دا سوچ کوو، خو یو ورځ مې یو دا کار ورسره وکړ تر څو اوس مې هم د ده سره ژوند ښکلی دی او هم هر ځل ما انزال کوي او خلاصوي. خو باید زه ووایم چې هغه کار چې زه تاسو ته وایم د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. دې مېرمنې وویل چې زه مې خاوند ته دغه 3 شیان ورکوم نو بیا په شپه کې راسره حتما کوي او که نه وي نو زما په خوښه 5 ځله سیکس کوي او بیا یې زه په زور له ځان څخه لرې کوم، داسې یې ګرم کړم او داسې یې مست کړم چې هېڅ ترېنه ځان نشم خلاصولی. کولی شئ دغه 3 شیان حتما تاسو داسې استعمال کړئ. لومړی سپیرکۍ او بادیان. دا به واخلئ، تاسو به یې یو کټو کې واچوئ اون کې، که یا که جوسر وي یا کامن وي. دا به داسې میده میده کړئ چې سم د پوډرو په شانتې شي یا د وړو شکل ځان ته غوره کړي. کله مو چې بادیان او سپیرکۍ سره میکس کړي نو دې سره به تاسو د هګیو خام 3 دانې نور هم میکس کړئ او دا به جوسر ته واچوئ. کله مو چې د هګیو زیړ هم ورسره ګډ کړو نو له هغه وروسته به تاسو 10 دانې خرما هم راواخلئ. که چېرته تاسو د خرما زور نشئ لرلی او زړه مو وهي، بیا کولی شئ 15 دانې خرما راواخلئ او زړې ترې لرې کړئ او دې سپیرکیو، بادیان او هګیو ته ور واچوئ او میکس کړئ. دا مو چې کله میکس کړئ نو دې ته به تاسو یو ډبی شودر هم ور واچوئ او دې نه به جوس جوړ کړئ. هر سهار تاسو کولی شئ د 21 ورځو لپاره دغه کار وکړئ. بیا به مو کوتک کې دومره پاور پیدا شي چې پخپله به مېرمن درڅخه تښتي او چغې به درته وهي چې خیر دې بښنه راته وکړه. دغه طریقه کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو تکرار کړئ او تاسو یې عملي کړئ. دغه نسخه زه تاسو ته حتما یو ځل بیا هم تکراروم. بادیان او سپیرکۍ د 2 هګیو زیړ، صرف زیړ باید سپین نه اوسېږي، دا به جوسر ته واچوئ او میکس به کړئ. له هغه وروسته 15 دانې خرما. له دې څخه وروسته تاسو کولی شئ 1 ګیلاس شوده د 21 ورځو لپاره دغه نسخه حتما وکاروئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.